د سپوږمۍ خور ناول ډیرو قدرمنو اوریدونکو سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. قدرمنو اوریدونکو، د سپوږمۍ خور ناول لومړۍ برخې ته مو زه سمیع الله ایوبي هرکلی کوم. دا هم تاسې او دا هم د سپوږمۍ خور ناول لومړۍ برخه. امید لرم چې تر پایه پورې راسره واورئ. د شپې تر ډیره وخته ویښ پاتې شوم. سترګو مې هم له ډیره انتظاره ګلابي کمیس اغوستی و. بڼو مې هم خپل ځان پسې د کایناتو درانه ستوري تړلي وو چې ما به د پورتنیو او لاندنیو بڼو ترمنځ بیلتون راوستو. دوی به بیا لکه د ونو پرېوت یو له بله تاو شول. د خوب سیلۍ مې د انتظار په دښته ګړندي آسونه ځغلول. تښتېدلې زیړې څېرې مې د خوب په راڼه سیند سر غوټه ووهله. خوب کې مې د انتظار له امله ګډ وډ خوبونه لیدل. موبایل مې د واسکټ په ښي جیب کې چالان پریښی و. د موبایل د کړنګا په اورېدو مې د انتظار په خوب تللی وجود کې د ویښتیا انګیزې وغوړېدې. د واسکټ جیب ته مې لړزېدلې ګوتې ورنږدې کړې. ګورم چې د موبایل په شیشه مې د یاد په نمبر چې زما د ښوونځي ټولګیوال و سترګې ولګېدې. سمدستي مې د ځواب په تڼۍ ګوتې ته زور ورکړ. له یاد څخه هم له ډېرې خوښۍ سلام او روغبړ هیر شو. په همدې پیل وکړ چې واکه زیری مې در باندې، زیری مې در باندې. دا غږ یې څو ځله زما تر غوږو را بدرګه کړ. ما هم په درزېدلي زړه وخوړه چې د خپلې خوښې پوهنځۍ ته بریالی شوی یم. یاد له ډېرو ځورولو وروسته راته د زیري منلو په بدل کې وویل د بغلان پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځۍ ته په لوړو نمرو بریالی شوی یې. دا زیری زما لپاره هغه زیری و چې له خوښۍ زما خبرو ته د پولادو زنځیرونه واچول. خبرې مې هیرې شوې. وجود مې له ډېرې خوښۍ د سړو څادر واغوست. طبیعت راته له هر لوري د مبارکۍ نارې وهلې. په شونډو مې لکه د اوبو زړوبې نرۍ مسکا خوره وه. کور کې اوسېدل راته دومره ښه نه ښکارېدل. په همدې تلوسه کې وم چې کله به د پوهنتون د دروازې په زړه د مینې ډک قدمونه ږدم. ژوند مې له طبیعته نوي نوي رنګونه اخیستل. راتلونکی مې لکه د سهار ستوري تک سپین ځلېده. له هر وخته مې ژوند ته زیات هیلهمند شوم. د زړونو تړونو او درب کارونو ته ګوره. یاد چې د ښوونځي په ټولګي کې راته نږدې ملګری و. په پوهنتون کې هم راسره د 4 کلونو لاروی شو. د ښوونیز کال د پیل 2مه ورځ 9 بجې وې. یاد راسره د موبایل په لیکه خبرې وکړې چې واکه نن به ضرور د پوهنتون لیدو ته ورځو. ما هم پرته له کوم دلیله ورسره ومنله. زموږ له کوره تر پوهنتون نږدې 1 کیلومتر لاره وه. له کوره په وتلو مې له ځانه سره ژمنه وکړه چې تر پوهنتونه به پیاده ځم. قدمونه مې دومره ګړندي وو چې د لارې په سینه پرتو شیانو رانه مخ اړوو او د لارې خلاصون لپاره یې له ما سره مرسته کوله. هوس مې هم د پسرلي له عطرینو وږمو بېواکه مچکې اخیستې. د پوهنتون اکاډمیکې لمنې ته ورنږدې شوم. یاد هم د پوهنتون په لویدیځه دروازه کې زما په تمه ولاړ و. له جوړ په خیر وروسته مو دا دروازه تر شا پرېښوده او د پوهنتون په ارته سینه مو د زرین زرګ په څېر پاسته قدمونه کېښودل. د خپل ټولګي پیدا کولو په لټه کې شو. ټولګی مو هم د یو څو پوښتنو وروسته پیدا او وردننه شو. ټولګی هم عجیبه ښکارېدو. دا چې زموږ د ټولګیوالو شمېر ډېر و. زموږ ټولګی د غونډو له هغه تالاره جوړ و چې ان 500 کسان پکې ځایېدل. نن ورځ مو یوازې له ځینو ټولګیوالو سره پېژندګلوي وشوه، خو د درس ویلو کوم څرک ونه لګېده. د ټولګي په هره څنډه او منځ کې ټولګیوال د بنډار لپاره 4 او 5 سر راغونډ شوي وو. زموږ د بنډار ډلګۍ د ټولګي دروازې ته مخامخ جوړ و. د ټولګي ور پرانیستل شو. یو چا د ټولګي په مرمرین زړه بخملین قدمونه کېښودل. هوډ مې وکړ چې پورته ورته وګورم. سترګو مې بېواکه نښترینه زینه د هغې له قدمونو د مخ تاج محل ته کېښوده. د نظر غشو مې د هغې واورین مخ ته په خپله بېرحمه نښه برابره کړه. سترګو مې هوډ وکړ چې په جنګ ورشي، خو د هغې د شنو سترګو نظر دومره زورور و چې زما د سترګو نظر یې زما له څټه وویست. دا د هغې کتل نه و، زما د زړه په جوړ شوي کور د بمونو توغول و. په وجود مې د خوټېدلو اوبو باران پیل شو. ټولو غړو کې مې د ستړیا څپې وغوړېدې. د هغې د ښایست په رنګین بازار کې مې ځان له ځان لکه یتیم ماشوم ورک کړ او زړه مې هم خپل عاطفي وجود د کبابي په سیخانو کې وپیه. له ځان سره مې وویل واکه دا خو به خوب نه وینم. خو نه دا خوب نه و، هر څه رښتیا و. د ټولګیوالو مو په بنډار کې خبرې پای ته ورسېدلې او ډله ډله له ټولګي ووتل.
یاد را باندې غږ وکړ چې واکه نور به ځو ټول لاړل، خو زما زړه په ټولګي کې لکه د بنګالي طوطي بند پاتې شو. خو مې پتلو پیل وکړ، خو زړه مې د ټولګي تورې تختې له تورو سره پیلی پاتې شو. نن نیمه ورځ او بشپړه شپه مې د زړه شاهین خپلې وزرې په اووم اسمان کې رپولې. نظر مې د هغې څېره مخ ته کوله. ویرېدم هسې نه چې د پښو له قدمونو لاندې مې نه شي. ټوله شپه مې په ولاړو بڼو ولوسو سترګو تېره کړه. په همدې فکر کې وم چې د دې ګلرنګې خاپیرۍ نوم به څه وي. هو دومره ډاډه وم چې د ټولګي په حاضري کې خو به خامخا د دې نوم وي. سهار په زنګېدلي سر لکه د خوبیولي ماشوم د پوهنتون تر ټولګي لاړم. نن ورځ د ټولګي ټولې چوکۍ په دوه برخو چې یو اړخ د نجونو او بل اړخ د هلکانو لپاره منظمې کېښودل شوې وې او په منځ کې یوه لاره د تګ راتګ لپاره پرېښودل شوې وه. زما په قسمت د هلکانو د اړخ دریم قطار او د نجونو لخوا لومړۍ چوکۍ په برخه شوه. هر یو ټولګیوال مو د ټولګي نالیدلې مینې ته ځان رساوه. د ژبپوهنې ښوونکی مو هم د ټولګي تر وږو سترګو خپل قدمونه رابدرګه او ځان یې راوپېژانده. زه ناڅه درس مې وویل. هغه وخت راورسېده چې زه لکه د مزلونو تږی لاروی ورته په وچه صحرا ناست وم. ښوونکي د حاضري غوښتنه وکړه. یوه ټولګیوال مو د پوهنځۍ له ادارې د سترګو له رب سره حاضري ور وسپارله. دا چې د حاضري په سر کې زما نوم و، د دې پر ځای چې زه ورته صاحب ووایم له خولې مې ورته ووت. په کانکریټي ټولګي کې د ټولګیوالو خنداګانو انګازې وکړې، خو زر د ښوونکي په امر غلي شول. ښوونکي د حاضري په اخیستلو پیل وکړ او هر کس د زه کلمې یادولو ترڅنګ لاسونه هم پورته کول. زما فکر او هوس د هغه چا مقناطیسي سترګو ته و کوم چا چې زما زړه د سینې له قفسه ځان پسې کش کړی و. ښوونکي شینکۍ نوم له اخیستو وروسته په ټولګي کې یو تک سپین لاس زما د امید له روحه پورته شو. سترګې مې رډې پاتې شوې. د شینکۍ واورین لاس په ټولګي کې سپینې شغلې خورولې. ښوونکی له ټولګي ووت. دا چې راتلونکی ساعت خالي و، ما د شینکۍ له شنو سترګو سره په خیالي نړۍ کې خبرې کولې چې دا نوم به ضرور د شینکۍ کورنۍ د دې د سترګو له الهامه اخیستی وي. د شینکۍ سترګې د دې د نامه په څیر ښکلې لکه د پنجشیر لاجور داسې شنې وې. زما ورځې همداسې په نامعلوم مزل تېرېدلې. یو سهار مې چې د شینکۍ د مخ په لونګین کتاب کې تورې سره پیل، دوه غبرګو ښوونکو مو د ټولګي په دروازه سرونه دننه کړل. په خبرو یې پیل وکړ چې ستاسو له منځه څوک غواړي د ټولګي نماینده وټاکل شي. څلورو ټولګیوالو مو لاسونه پورته کړل. ټاکنې پیل او نماینده وټاکل شو. دا چې د شینکۍ چوکۍ زما د چوکۍ په خوا کې وه، تل به همدلته کېناستلم او د شینکۍ له سپینو لاسو او سپینو نوکانو به مې طبیعت ته د الوت وزرې ورکولې. شنو خماري سترګو یې د شینکۍ غزلیز مخ ته دوه برابره ښکلا وربخلې وه. زړه مې له ډېره درد او فکره ورځ په ورځ پړسېده. هڅه مې کوله چې شینکۍ ته ځان ورنږدې کړم او خبرې ورسره وکړم، خو د شینکۍ ښایست زما د خبرو کولو جرات کم کړی و. په دې فکر کې وم چې دا ډک زړه به مې د چا په کچکول کې تش کړم. وخت را باندې لکه په اوږو بار وجود داسې تېرېده. دا چې پوهنتون د پیل څو اونۍ تېرې شوې وې، ټولګیوالو مو د یو بل نومونه څه ناڅه زده کړي وو. له خپله څنګه غږ را باندې وشو. واکه سمدستي مې د زړه مړاوې تارونه په کړنګېدا راغلل چې ورته ومې کتل د شینکۍ له وریښمینو شونډو دا خبرې راوټوکېدلې. وبخه زه و پاتو وږې شوي یو. تر دوکانه لاړ شه، د دې پیسو په بدل کې موږ ته ډوډۍ، چپس او اوبه راوړه. زما په بېروحه وجود کې دومره وسه نه وه چې د شینکۍ تر ګوتو مې خپلې لړزېدلې ګوتې ورنږدې کړې وای او د هغې له نریو سپینو قلمي ګوتو مې پیسې اخیستې وای. داسې فکر مې کاوه چې ټول ټولګیوال زموږ په ننداره دي. د وجود په مړو غړو مې د خولو قطارونو منډې وهلې. یو زړه مې خپل او بل مې په پور واخیست. شینکۍ ته مې وویل خیر پیسې پرېږدئ زه به یې راوړم، خو شینکۍ را سره ونه منله. پیسې یې راکړې. دوکان ته په لاره مې په پیسو کې د شینکۍ د وجود عطرینه خوشبويي لټوله. دوکاندار ته مې له خپل جیبه پیسې ورکړې او د شینکۍ پیسې مې لکه د شهید ډالۍ په خپل جیب کې کلکې وساتلې. شینکۍ او پاتو دواړه زما په انتظار د ټولګي په دهلیز کې ولاړې وې چې دواړه مې د سترګو د نظر لاندې راغلې. له زړه مې د سالنګ سیلۍ غېږه تاو کړه. خوراکي توکي مې ورته وسپارل. شینکۍ راته وویل واکه په زحمت مې کړې، بخښنه غواړم. شینکۍ د پستې ژبې ترڅنګ په شنو سترګو هم خبرې کولې، خو زما بایللې زړه د هغې د سترګو پوره ترجماني کوله. هغې ته پاتو زیاته ګرانه وه. دوی به لکه د مزار سپینې کوترې یو له بله نه بېلېدلې او د پوهنتون له پسرلني نظام څخه به یې خوندونه اخیستل.
شینکۍ به تل ناڅاپي له سپینې خولې په ما غږ کاوه چې دوکان ته لاړ شم او دوی ته خوراکي توکي راوړم. هر ځل به په ما یو قیامت تېرېده. دا چې زما په وجود به خولې راماتې شوې او د مخ رنګ به مې بدلون وموند، یاد ته هم شکونه پیدا شوي وو. یوه ورځ یاد د پوهنتون له انګړه تر کوره یو ځای را سره راغی. په خبرو کې یې راټینګ کړم، راته ویې ویل واکه دروغ به راته نه وایې، ځکه چې زما او ستا ملګرتیا یو له بله نه بېلېدونکې ده. دا شینکۍ ولې هر وخت په تا غږ کوي او ته په دې ورځو کې بل ډول شوی یې؟ هو رښتیا کله چې له شینکۍ سره خبرې کوې او پیسې ترې اخلې، دا خولې ولې در باندې راماتې شي؟ ها ګوره وکه په تا کې کار شته. پرېږدم دې نه، خبره راته پاکه پاکه کوه. ورته په خندا شوم، نه نه داسې څه نشته، بس هسې کله کله مې ګرمي وشي او خولې شم. خو یاد زما په خبرو باور ونه کړ. فکر مې وکړ که یو وخت یاد خبر شي او ما ورته ویلي نه وي چې شینکۍ مې زړه د سینې له کټارو په خپل پلو کې غلا کړی دی، نو بیا به یاد سخت خفه شي. زما لپاره همدا یو ښه مهال په لاس راغلی چې یاد ته خپل ډک زړه تش کړم. یاده خبره درته کوم خو چاته به نه وایې. یاد هم د ښي لاس په راکولو سره ژمنه وکړه چې څوک به نه خبروي. زما یاده یاره له هغې ورځې د شینکۍ په شنو سترګو او ګلابي څېرې مې سترګې لګېدلي، زړه مې د ارامتیا احساس نه دی موندلی. نړۍ راته یوازې د شینکۍ په سترګو کې ښکلې ښکاري او د شینکۍ ښایست له 15مې سپوږمۍ سره نشم پرتله کولی. شینکۍ مې دومره ښکلې ده چې د سپوږمۍ مشره خور راته ښکاري. هو دا د سپوږمۍ خور ده، د سپوږمۍ خور. یاد راته په مسکۍ شونډو وخندل او ویې ویل واکه دا ستا د مینتوب وخت نه دی، ځان دې په خپل واک کې کړه، دا خبرې دې پرېږده، خپلو درسونو ته دې پام کوه. له خبرو معلومیږي چې ځان دې له ځانه ورک ده. پام کوه چې کومه ورځ دې په ټولګي کې ګریوان ونه شکوې او د شینکۍ د پښو خاوره ښکل نه کړې. تا خو له ځانه سم د تیرینا معشوق جوړ کړی. خو د یاد خبرو په ما ذره هم را تاثیر ونه کړ. د زړه وچه دښته به مې د شینکۍ په هر ځل لیدو باراني باراني شوه. شینکۍ راته له هر څه اړینه وه. 100 سلنه ازموینې هم را نږدې شوې وې. هر یوه ښوونکي مو د ازموینې خبرې کولې. دا ازموینه زموږ لپاره د پوهنتون لومړۍ ازموینه وه. فکر مو کاوه چې د پوهنتون ازموینه به د ښوونځي له ازموینو سره توپیر ولري او د پوهنتون ازموینې به سختې وي. ازموینې ښې په خوښۍ سره تېرېدلې، خو شینکۍ د بادامي شنو سترګو پوښتنې به زما د زړه په پاڼه بې جوابه پاتې وې. هر څومره چې به مې زړه وغوښتل شینکۍ ته ورنږدې شي، خو د وجود د رېږدېدلو غړو به مې له هغې څخه یو څو قدمه لرې واخیستل. شینکۍ به خپل نازک پلونه د ټولګي په مرمرینې سینې کېښودل. یاد به په سترګو کې خبرې را سره پیل کړې چې ګواکې د سپوږمۍ خور راغله. د یاد خبره د سپوږمۍ خور به هم په داسې حیا کې خپله څېره ښکاره کړه چې یوازې د مخ کاسې او د لاسونو منګولې به یې سپرغۍ شیندلې. د لوست کتابونه مو پای ته ورسېدل. د ټولګي نماینده مو په ټولګیوالو غږ وکړ چې را روانه اونۍ مو د دې سیمستر وروستۍ ازموینې پیل کیږي. د ازموینې مهالویش به زموږ په خوښه جوړیږي. هر یو ټولګیوال مو خپل نظر وړاندې کاوه. وروسته مو په دې خوښه راغله چې د راډیو تخنیک ازموینه به په لومړي سر کې ولیکو او همداسې ترتیب مو مهالویش جوړ کړ. د ازموینې راتلل زما لپاره د اوږو بار نه و، خو له شینکۍ څخه د یو څو اونیو لپاره لرې کېدل مې هېڅ زړه نه منل. شینکۍ او پاتو به له ازموینې مخکې د زاڼو له قطاره ووتلې او خپل کتاب سره به د سترګو له نقابه خبرې کولې. زما بایللي زړه به شینکۍ د مخ هغه کتاب مخ ته ایښی و چې په شنو تورو لیکل شوی و. ازموینې ښې تېرېدلې، خو زما لپاره ځکه دومره ښې نه وې چې فکر مې کاوه د 8 سیمستره به دلته د شینکۍ په شتون کې څنګه تېروم. د پسرلني سیمستر ازموینې مې پای ته رسېدونکې وې. سبا د ازموینې وروستۍ ورځ وه. کور کې مې زړه تنګېده. مازدیګر له ملګرو سره د سیند غاړې ته لاړم. د بغلان و کندوز سیند چې د سالنګ له واورینو لمنو یې ځان را جلا کړی. یاد سره مې د موبایل له لارې خبرې وکړې چې د سیند غاړې ته راشه. ملګري هم راغونډ شوي دي. یاد راته وویل اشنا ما پرېږده چې کتاب لولم، سبا ته وروستۍ ازموینه ده. ما ورته وویل سمه ده ورک شه مه راځه. یاد زما د خبرو له اندازه وپوهېده چې واک خفه شو. موبایل مې پرته له مخخې پرې بند کړ. نورو هلکانو په خپل منځ کې خوسۍ چې یوه سیمه ییزه لوبه ده پیل کړه. زه ورته د سیند په خوا کې له خپل کتاب سره ناست وم.
د سیند څپو هم له رنګین طبیعت سره سندرې زمزمه کولې. په هوا کې د توتکیو سیل هم د اوبو له څپو څخه څاڅکي غلا کول. د سیند له وجود څخه مې په یوې جلا شوې برخې سترګې ولګېدلې. شینکۍ مې سترګو ته ودرېدله. په زړه کې مې د تورې تیارې څادر وغوړېده. له سیند څخه جلا شوې برخه مې له شینکۍ سره تشبیه کړه چې شینکۍ به هم سبا زما له وجوده داسې بېله شي. د سیند جلا شوې برخه مې په نظر وڅارله. نظر مې د سیند په داسې ځای ولګېده چې د سیند جلا شوې برخه بیرته له سیند سره ورغاړې شوې وه. ستنې مې زړه ته تکیه شوې او ډاډه شوم چې شینکۍ به بیا یوه ورځ زما د وجود برخه شي. یاد د موټرسایکل هارن له خیالي نړۍ راویښ کړم. د یاد اوږده ویښتان باد په منځ دوه ځایه بیل کړي وو. د سلام سپېڅلې کلمه یې پر ما ولوروله. په خوا کې مې کېناست. یاد راته وویل کتاب لولې که هسې ځان تېر باسې. یاد ته مې وویل دا بې ځایه خبرې دې پرېږده. کتاب مې یو ور لوستی. د سیند له ګونګو سندرو خوند واخله. دا وخت بیا نه راګرځي. د توتکیو ذوق هم له تا ښکلی دی. نه ګورې چې د سیند په سر خواره څادر کې ځانونه رانغاړي. یاد مې په خوله کې خبره بنده کړه او ویې ویل دا فلسفه‌يي خبرې دې پرېږده. شینکۍ دې څنګه ده؟ د شینکۍ نوم په اورېدلو مې د زړه مران دې بیا سست شول. زړه مې د معما په کوهي کې ځوړند شو. یاد ته مې خبره په رپېدلو وچو شونډو او په اوبلنو سترګو ورغبرګه کړه. سبا هغه ورځ ده چې زما روح زما له وجود سره مخه کوي. زما بې روحه وجود به زما په بېکسه وږو بار وي. یاد مې زړه ته ډاډ راکاوه. ګوره واکه ځان دې په خپل واک کې راوله. د ژوند څېره دې په هنداره کې مه ګوره چې په یوه وړوکي کاڼي څو ټوټې شي. په اوبو کې وګوره که هر څومره کاڼي ورګزار شي بیرته ستا څېره جوړوي. یاد به مې تل د زړه ځوړند بام ته پولادي ستنې درولې. ماښام را نږدې شو. ملګرو مې د کلي په لور حرکت وکړ. یاد راته په خندا کې وویل راځه چې نن دې تر کلي په جاپاني اس ورسوم. ورو ورو مو د کلي په لور حرکت وکړ. خو د شینکۍ څېره مې باد لکه د پسرلي ګل سترګو ته خوروله. په باد مینو شنو پاڼو هم راته شینکۍ د سترګو الهامونه بخل. یاد د کور دروازې تر څنګ له موټرسایکله ښکته کړم او هغه د خپل کور پر لور حرکت وکړ. شپه داسې راباندې تېره شوه لکه چا چې له پښو له لاسو ځوړند کړی وم. سهار مې د سترګو بامونه د ټکول شویو زخمونو په څېر پړسېدلي وو. پوهنتون ته لکه نابللی میلمه لاړم. ټولګیوال مو ډله ډله سره ولاړ وو او ازموینو د پایلو خبرې یې کولې. خو د شینکۍ کوم څرک ونه لګېده. له ټولګي بهر راووتم. د شینکۍ په دنګه چناري ونه مې سترګې ولګېدلې چې پاتو یې تر څنګ روانه وه. د دواړو په لاسونو کې بسکټ او معدني اوبه وې. نن مې ورته ښه د زړه په سترګو وکتل او په همدې کامرو مې د زړه حافظې د شینکۍ بې شمېره انځورونه واخیستل. په زړه مې د بېهوشۍ نښې ښکارېدلې. دیوال ته مې تکیه وکړه. د شینکۍ سلام ته مې په سپېرو چاودلو شونډو علیک وویل. وروستۍ ازموینه مو د دري د مضمون وه. ښوونکي راباندې غږ وکړ واکه ټولګیوالو ته دې ووایه چې چوکۍ بهر راوباسي. ازموینه بهر اخلم. ټولګي ته په څخېدلو پښو لاړم او په ټولګیوالو مې غږ وکړ هر څوک دې د ځان لپاره یو چوکۍ بهر راوباسي چې ازموینه بهر اخیستل کیږي. یاد په ټولګي کې ناستو یوه چوکۍ یې راپورته کړه او په مسکو شونډې یې راته وویل واکه یوه چوکۍ د شینکۍ لپاره هم یوسه. د هغه خبرو ته مې د تالو په نښتې ژبې کوم ځواب ور نه کړ. زما ټول فکر او هوس د شینکۍ شنو سترګو ته و او ځان مې د هغې په ښایست کې د خمار په څیر بایللی و. چوکۍ مې راپورته کړه. بهر مې د تللو هوډ وکړ. ازموینه پیل شوه. شینکۍ مې یوه شېبه هم له ذهنه نه وتله. د ازموینې پاڼه نه وه سمه هنداره وه. د شینکۍ مخ مې له ورایه پکې لیده. شنې غټې سترګې، سپین جبین او سرې شونډې راته مخې مخې ته کېدې. د دې ټولو په لیدو زه بلې نړۍ ته تللی وم. ښوونکي د ازموینې پاڼې ټولې کړې. زړه مې هم لکه په دام کې نیولې مرغۍ ټوپونه وهل. یاد چې زما په تښتېدلي رنګ سترګې ولګېدې راغی. په خوا کې مې ودرېده او یو څو د ډاډ خبرې راته وکړې. شینکۍ زیاته خوښه ښکارېدله. په نریو شونډې یې وږمینه مسکا خوره وه. د ارمان څل یې خنداګانې شیندلې او د طبیعت حورو د هغې ښایست ته نڅاوې کولې. زما زړه په هره دقیقه د پامیر ډنډ په څېر راډک شو او سترګو به مې له هغه ډنډ لپه راډکه کړه. شینکۍ او پاتو له خپلو خورلانو سره مخه کوله. د طبیعت بوټو زما له زړه سره ګونګې ژړاوې کولې. اوښکې مې له بڼو ځان رابېل کړ. د ګریوان په دښته یې لامبل پیل کړل. شینکۍ د تلو تکل وکړ. لمر مې یوه نیزه پاس په سر ودرېده.
د سر په لپه کې مې ماغزه په خوټېدا راغلل. له ځانه بېزاره شوم. د شینکۍ قدمونه مې څارل. هغه لکه زما د وجود روح زما له وجوده پناه شوه. د ناهیلۍ څپېړو په مخ ګزارونه راکول. د پوهنتون ماحول راته په وجود خولې لګولې. دا مې غوره وبلله چې د کور په لور حرکت وکړم. د سپوږمۍ خور ناول ډیرو قدرمنو اوریدونکو، دا وه د سپوږمۍ د خور ناول لومړۍ برخه. تر بلې برخې پورې مو په لوی څښتن تعالی سپارم. ښاد و آباد اوسئ.